बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी जमा ग्रान ख्वागा मलगरो नन इतवार यानी एक शंबा और शिलम अप्रैल दा तासु गोरे सरंगा सूरत हाल रवान दा नड़े के सियासी बदलून हम और द अफगानिस्तान पाकिस्तान तासु टुल मामलात मने वक्तन फक्तन गम खबर कई तासु नूर नम खबर ये नन चिकम खास खबर अब जकोमा प्योर कार्ड और दिसरा तरली शिवी पाकिस्तान के पैदोशिवी अफगानानो पे हवाले सरा पाकिस्तान सूरा परेशान दा او په دغه لړ کې کمی خبر روانې دي او دیو وخت کې چې کم لګي هغه کې فنکارانو او بیا خاص کر هغه موږ ورته تھرډ کیټیګري وایو هجړاګان یا هغه چې کم وي او ورسره جرنلستان صحافیان او اکټیویست زنانا چې کوم ته افغانستان کې خطر ده دا خو انټرنیشنل لا هم ده چې یو کس ته خطر وي او هغه ته بل ملک ته نشي ورکولی دغه ځان ته خطر وي دا ډېر لوی بحران به هم پاکستان ته بیا په دې صورتحال رامخ کېدی شي په دې صورتحال خبره کو او بیا تاسو سره که تخیل کړي ما ویلي مو چې هغه خاص کر کمیټي په حوالې سره چې پارلیمان کې دی باندې باقاعده خبرې ترې روانې شوي دي اوس کمیټي اجلاس بیا هم کېدی شي سبا وي خو په دغه کې اوسه پورې پاکستان په دې حوالې سره قانون سازي هم نشته او چې کم شهرت په حواله سره د چې کم پاکستان کې بچي پیدا وشي هغه سیکشن 4 چې کم هغه هم 1950 چې کم هغه د هغه زور روان دی هغه نه پس په دې باندې اس کار نه وکړي دی وخت کې سخت پریشانې سره یو طرف ته مخ دی بل طرف ته په پیور کارت کې چې کم لس لیک شوی یا پیور کارت کم صورتحال کې ورکړی شوی دی نو هغه صورتحال کې اوس پاکستان دا څنګه کولی شي چې هغې سره एकदम سره دومره غټ لاس یا دومره غټ एकदम کینسل کی او د دې ارڅه ختم کی ای سی سی بالکل هغه یو جدا خبره ده ای سی سی کارډ ولې چې هغه شانته اګریمنٹ یا هغه شانته هغه نو چې کم پیور کارت کې سہولت ورکړي شو په دې ټول صورتحال باندې لکشه نظر شو اسه خو نو ډېر تاریخ ته واچي یا نور سر نه خبره را واخلې نو بیا هم موږ هغه پښتون ورونو ته وایو یا هغه کسانو ته وایو یا هغه چرواکو ته وایو چې زما आवाज اوري خاص کر او په ولاړ هم دي چې څومره پښتونخوا لیډرشپ دی کاغه کې مولانا فضل الرحمن دی کاغه پی ټی آی دی بلکې ګورنمنت خیبر پښتونخوا حکومت په ولاړ هم دي خو په دې باندې سټینډ اخیستل پکار دي چې اوس صحیح قانون سازي وشي او دغه چې کوم یو قسم ظلم دی هغه بند کړی شي په دې باندې خبره به سر نه لکه موږ تاسو ته ووایو چې لږ شان به ټیم ورسره تاسو واخلم خو زه هغو ملګرو ته خواست کوم چې کم ګو افغان ګو یا نفرت خورولو خبرې کوي دا شانتي نه ولې زمونږ خلک چې کم لاړ دي یا امریکا یا برطانیا یا یوروپیا په کومه هغه کې وي هغو ته 15 کاله کې یا شپږ کاله کې حکم قانون مطابق نیشنلټي میلاویږي نو ولې هغه بیا په کم ترت میلاویږي او دا خو باقاعده دلته چې کم پیدا شوي ماشومان دي د هغې ډیټا هم تقریبا پاکستان ته ترلاسه شوي ده لکه ادارو اوس هم کلیکشن کوي خو دې کې صورتحال چې کم زه به خبره کومه سنګین صورتحال باندې چې کم اکټیویست دي خاص کر هغه کې زنانا او بیا فنکاران او جرنلستان او چې کم آلریډي په هغو طالبانو په هیډ لیسټ کې دي یقینا چې هغه بیا همداسې به خطره ده ورته انتهایي دغه صورتحال باندې اوس یقینا چې پرابلم پاکستان ته هم فیس کیږي رامخته شوي دي گو کې چې کوم عمل دی ای سی سی کارډ والا هغه یا غیر قانوني والا هغه سټیل هغه سلو پروسس باندې روان دی او خبرې کیږي خو سختي لارم بد شوي ده اوس په دغه کې ګوره چې سګدار لاړ التا کې اوس په وزیري خارجه چې کم امیر خان متقی ده هغه به راځي دغه باندې چې کم اګریمنټ یا کم معاهده شوي ده هغه خو تاسو ولیدل چې کم ټرانزیټ ته تجارت ته هغې چې کم شخړې وې هغه کې د پاکستان ریلیف ورکو او په دغه مهاجرینو په حواله باندې هم تاسو پریس کانفرنس هم د امیر متقی صاحب هم اورېدلی وي
د زموږ خارجه هم اورېدلې وي خو امیر متقي صاحب هم ویلو چې لومبی موږ د افغانستان په حوالې د کډوالو په حوالې سره دا خبرې وکړي چې هغه ورپسې چې کومه ده هغه داسې طریقې سره وشي عزت طریقې سره وشي او بل غټه خبره ده چې کوم کسان به یېرېده چې زموږ دلته جایداد دی پیسې دي کارخانه ده هغو ته به انشاءالله 1 روپۍ ته هم نقصان نه رسي زیم بوزیم خو هغې به پای حساب یا هغه حساب کتاب سره ځي نو اوس صورتحال خو دغه ورسره پاکستان ومنلې هغه خو یو کلیر کټ هغه شو چا ظلم زیات یا چا مال متال پاتې نشي یا څوک هم نشي کولی که دلته کلیم نشو دلته نه فرق پارم کړو او هغه هلته افغان ګورنمنټ کې خپل شی رجسټر کړي چې پاکستان ما سره د راغلمه هلته زما دومره جایداد پاتې شو یا دومره پیسې پاتې شوې یا زه دلڅخه شوم هغه الریډي په سرکار توګه باندې هغه کار کیږي دا من تاسو ته ویلو په دې باندې یاره هغه مه کوي باقاعده دا ټولې خبرې خو شوي دي خو اصل خبره چې کم مونږه رضو چې کم نفرتونه خوره کیږي او ولې خوره کیږي او بیا په دغه کې چې کومه خبره کیږي چې افغان دغه پالیسي ځکه دا एकदम هغه شوه چې دلته کې 3 پوینټ ډېر اهم دي هغه وایي یو خو دلته سیاسي ایلیمنټس کې ډېر زیات هغو کردار لکه خاص کر تحریک انصاف پی ټي آی یادوي هغه کې توړ پوړ کې یادوي په نور هغه کې یادوي دویم چې کم ده هغه وایي ترخګرو سره ځینې داسې ثبوتونه مخې ته راوستي دي تاسو به څه ویډیوګانې مې لیدلي چې هغه په هغو سره نږدې اړیکې یا انډي سره نږدې اړیکې او هغې مرستیالو کړي ده چې هغه کې هغه وایي چې پیور کارډ والا کسان او سی سی کارډ کسان هم شامل وو او بل هغه دغه کلیم لري چې څومره هم دا کرایم کې هغه کې زیاتره هغو ډېټه اوس هم روبسلي ده چې په زرګونو تعداد کې اف آی آر یا څومره څه شوي دي هغه کې افغان ملوث وو لکه دا پوینټس نیولي وو چې دې وجې نه دغه ترخګرۍ لحاظ ختم کولو دپاره دغه عمل چې کوم دی شروع کړی شو خو بل طرف ته که ته وګورې نو وچو سه لمده خو وایي چې سیزي خو داسې هم لمده نه سیزي چې هغه په رڼا ورځ وسیزي هغه دپاره اور مړولو دپاره هم څه پکار دي موږ کوشش دا کوو چې کم نفرتونه دي کم از کم قوم هغه نه کړي ډېرې ویډیوګانې تاسو لیدلي هم دي چې ځای په ځای باندې خلک دغه پوهېږي پاکستان والا هغه دا وایي چې یاره دو سره ظلم ته موږ به نه پرېږدو خاص کر چې کم 40-50 کالو 15 کالو راغلي اوس اخر وجه څه ده چې هغه ماشومان چې کم غواړي یا کم هغه افغانان چې کم پاکستان ته فایده ورکوي پاکستان شهرت اخیستل غواړي او هغې قانون لاندې راځي ولې نه ورکوي په دنیا کې داسې نه کیږي چې هغه نفرتونو خورولو یا د نفرتونو کیسه ختمولو یا ستا خپل طاقت بړولو دا یو هغه چانس کم دی هغه ولې پاکستان ځای کوي دا هم د ډېر د سوچ خبره ده سوال خبره ده او په دې وخت کې یره ترخه چې کومه خاص کر زموږ دا ویمه چې کوم قانون سازي ده قانون سازي دوباره اړو شوي نه ده په دې باندې انټرنیشنل ادارې او نور هم یو شمېر انتسیار نه ونیسه تر چې څومره هم انټرنیشنل ادارې دي هغې هم په دا شیز کنډم کړی دی مزاحمت یې کړی دی په دې باندې خبره روانه ده خو موږ به اوس په دې صورتحال باندې هم نظر اچوو چې زموږ ولس چې کم دی څرنګه مخکې مینه ورکړې ده اوس एकदम ولې دا نفرتونو کیسه خوروي بلکې هغې خو دلته یو نسل نه 2-3 نسله پیدا شول ولې چې بچي پیدا شول بچو نه بچو ته سیستم ورسېده نو په کار دا ده چې او په دې باندې اوس چې کم ویل کېږي چې قانون سازي به کېږي نو هغه پیور کارډ والا ته دغه یو هغه شته چې پیور کارډ کې ګوره او تاسو ته رینټ سیم کولولو بینک هغه د هر څه او کړي شو هغه قانوني کړي شوي وي اوس دا داسې په اسانه باندې ختم کېدی هم نشي ګوره او بل اوس چې کم پارلیمنټ کې کدي باندې بیل یا یو پاس شي یا قانون سازي د لپاره به اوس ضروري جوړېدل غواړي ولې چې فارن هغه دپاره پالیسي زموږ بالکل بنیادي وضاحت نشته صرف یو ما تاسو څنګه وایي چې یو ایکټ سیکشن 4 چې کوم هغه کې تحت باندې چې هغه کې باقاعده لیکلي شوي خو بیا نور وضاحت نور تفصیل نور هغه پکې نشته په دغه صورتحال باندې اوس یقینا چې ډېر زیات پریشانې خبرې روانې دي نن هم چې موږ دوو اوسه کمیټۍ وال ممبر سره خبرې کړې مې سبا کمیټي شته که نشته په دې باندې لږ شان ډسکشن هم وکړو نو صورتحال دغه وضع کېږي چې پاکستان دې وخت کې یا قانون سازي چې کومه کېږي به هغې به هم ډېر وضاحت شي چې هغه پیور کارډ ته کیسه رسي بل خاص کر دې وخت کې کم فنکاران دي لکه د فن سره تعلق لري ډرامو سره یا سنګینګ سره سندرو سره او بیا بل خوا چې کم تھرډ کیټګري ته موږ ورته جنډرس وایو موږ پښتو کې ورته اجړه هغه لفظ استعمالو نو هغه چې کم ده
هغه او ورسره بیا هغه اکټیویست زنانا چې کوم اکټیویست زنانا یو خو عام زنانا تم تعلیم په لړ کې چې کوم ایجوکیشن حاصلوي تعلیم حاصلوي هغه ته غټ پرابلم ده او دی وخت کې ټول نه زیات تعداد تاسو ته پته شته چې د زنانو ده او د مشومانو ده. دی وخت کې پاکستان چې څومره وسو پر ولیکل 50 مشومان په دې کې مشومان لکه 13 کال نه لاندې هغه پکې راځي او بیا په دغه کې یو خدا 50 اگر ازي بیا نه علاوه چې بیا په دغه کې ته صرف زنانه واخلي صرف زنانه نو هغه کې یو کم 10% مشومان دي لکه زنانه مشومان دي. نو اوس دا صورتحال کې تاسو ګورئ چې په الته کې ټول نه زیات پرابلم زنانه وته دي او بیا هغه علاوه چې هغه سوشل اکټیویست چې کومې زنانه په میډیا راځي کومې زنانه په سوشل میډیا مختلف کارمندانی دي هنرمندانی دي مختلف هغه دي نو هغه الته چې ولاړ شي الته هغه ژوند ته خطر ده او کا سبب کیږي سره نو دا انټرنیشنلی هم او مسلمانی توګه باندې هم ټول مسلمانان وي الحمدلله او بیا دا زموږ ډیر نږدې چې څنګه ویل کیږي پرون څنګه ویل شو چې زموږ دونه خلاصې نشته یو هغه یو کور هغه دی او دا کور دی بیا څنګه دا کې دي شي دی باندې سوچ پکار دی او ان شاء الله چې نور تازه خبرونه سره ومره زما خدا زما لکه نن تجزیه کې ما معلومات په حواله سره او بیا زه هغه ملګرو ته دا خواست کوم چې کم ملګري په دې باندې د نفرت خوروي او بیا ګو افغان ګو یا نور کوي لږ سوچ وکړي لږ خپل فکر وکړي چې دا اخر کومه مسلمانۍ دلته نه همغه جلسې جلوسونه وباسو فلسطین دغه او کشمیر دا نو چې کوم سره دي مسلمانان هغه سره ته څنګه دغه سلوک یا دغه خبره کوي دا ډېر افسوس خبره ده.